ګورئ خبره داسې ده چې دغه د کمیونیکیشن لغات یا د کمیونیکیشن ورډ چې ده دا د کمیون له کلمې څخه اخیستل شوی ده چې د خلکو یو ځای کولو ته، د خلکو یو ګروپ جوړولو ته ویلی کیږي. نو طبعا چې کله خلک یو ځای کیږي، یو ګروپ جوړیږي، نو دوی به یو څه شریکوي له یو بل سره چې دغه شریکولو ته کمیون ویلی کیږي. نو راځو دې ته چې زمونږ په نظر یا زمونږ په ذهن کې چې د کمیونیکیشن کوم تعریف ده، هغه داسې ده چې څنګه موږ کولی شو له نورو نه ښې خبرې وکړو، څنګه نور چوپ کړو، څنګه د نورو دلیلونه غلط ثابت کړو، څنګه نورو ته دا وړاندې کړو چې یاره زه په دې مسله کې له تا نه ښه پوهېږم، ته په دې مسلو نه پوهېږې. نو تل د موږ هڅه دا وي چې موږ نور غلط ثابت کړو او ځان پوه ثابت کړو، د نورو خبرې چوپ کړو، هغه یې بند کړو او خپلې خبرې جاري وساتو. لهذا د کمیونیکیشن تعریف د دې پر ځای چې موږ نور چوپ کړو، د نورو دلیلونه غلط ثابت کړو، ځان پوه ثابت کړو، د دې پر ځای موږ باید د نورو په خبرو باندې صحیح ځان پوه کړو. د نورو په خبرو صحیح ځان پوه کول، د نورو خبرې صحیح جج کول، دغه سره کولی سي تاسو د خپل د کمیونیکیشن یو لینک ډیولپ کړئ. صحیح ده، د کمیونیکیشن هدف دا ده چې موږ باید ښې خبرې وکړو، ښه مفهوم وړاندې کړو خلکو ته د خبرو په جریان کې، خو ټول مکمل هدف دا نه ده چې موږ د نورو خبرې رد کړو، نور غلط ثابت کړو او خپل ځان ښه ثابت کړو، تل د هغوی په خبرو کې ور ودانګو، تل د هغوی خبرې رد کړو. نه، داسې نه ده. موږ که چېرته یو ښه کمیونیکیټر له ځانه جوړول غواړو، نو موږ باید د خلکو خبرو ته غوږ ونیسو تر څو د هغوی په خبرو باندې ښه پوه سو. هدف مې دا ده چې موږ باید ښه لیسنر واوسو، ښه اورېدونکی واوسو، چې څنګه د نورو په خبرو باندې موږ ځان پوه کوو. له دې سره موږ کولی سو دغه د افهام او تفهیم مسله باندې برلاسي سو، ښه افهام او تفهیم وسي په دې مکالمه کې، په دې جریان کې، په دې مفاهمه کې. نو هدف دا ده چې د کمیونیکیشن ټول تعریف دا نه ده چې موږ د نورو خبرې کټ کړو، موږ د نورو په خبرو کې ور ودانګو، موږ د نورو خبرې غلطې ثابت کړو، نو موږ د نورو دلیلونه غلط ثابت کړو، ولې موږ د خپل ځان صحیح ثابت کړو. موږ د دا هڅه کوو د خبرو په جریان کې چې نه یاره ته په دې مسلو نه پوهېږې، زه په دې مسلو ښه پوهېږم. نو کوشش وکړئ، هدف مې دا ده چې د نورو خبرې په صحیح شکل واورئ، د نورو خبرې صحیح جج کړئ تر څو دغه د افهام او تفهیم مسله په صحیح شکل سره مخ ته ولاړه سي او تاسو په دې مکالمه کې بریالي سئ. ډېره مننه.